درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې دوی په افغانستان کې هغه اهداف ترلاسه کړي دي چې کومو پسې څو کلونه وړاندې دغه هیواد ته راغلي وو. هغه زیاته کړې امریکا خپلو اهدافو ته رسېدلې ده او اوس وخت دی چې خپل سرتیري ټول کورونو ته ستانه کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د امریکا له لوري د سرتیرو تر ایستلو وروسته به ناټو هم له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو پرېکړه وکړي. یاد اژانس د یو لوړپوړي الماني چارواکي له خولې ویلي چې په ډېر احتمال به ناټو ځواکونه هم د سپتمبر میاشتې په 11مه له افغانستان څخه ووځي. د برېټانیا د ټایم ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې برېټانیا هیواد وروسته تر هغه چې جو بایډن له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستلو پرېکړه کړې، برېټانیا هم غواړي له افغانستان څخه خپل نږدې ټول 950 سرتیري وباسي. او د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ کربیناور ویلي داسې ښکاري چې ناټو ځواکونه به له افغانستان څخه په سپتمبر میاشت کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای بهر شي. د زیاته کړې ده چې موږ یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به بهر کیږو.